وال سټریټ ژورنال بهر هیوادونو کې د پخوانیو افغان چارواکو د شتمنیو په اړه ریپورټ خپور کړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په اے اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه خبرونو لپاره در سره اے اف جی پلس چینل سبسکرایب کړئ. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د ځینو هغو پخوانیو افغان چارواکو د شتمنیو په اړه یوه ځانګړی ریپورټ خپور کړی چې په تېرو 20 کالو کې یې بېلابېلې حکومتي دندې درلودې. په دې ریپورټ کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د ولسمشرۍ پخوانی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د مالی پخوانی وزیر اکلیل حکیمي او ځینو نورو چارواکو د شتمنیو په اړه جزئیات راغلي. دا شتمنۍ چې تر ډیره کورونه یا اپارتمانونه دي په متحده عربي اماراتو، امریکا، ترکیې او ځینو نورو هیوادونو کې اخیستل شوي دي. وال سټریټ ژورنال وایي یوازې په دوبۍ کې یې د شتمنیو د څاپیدارۍ د معلوماتو له مخې معلومه کړې چې ګڼ پخواني افغان چارواکي د جمهوري نظام له سقوط وروسته دې ښار کې میشت شوي او هلته خپل شخصي کورونه یا اپارتمانونه لري. یا د ورځپاڼې د ملي امنیت د پخواني سلاکار حمدالله محب له خولې لیکلي چې د امریکا د فلوریډا کې د سمندر پر غاړه یوه کور کې اوسي. ریپورټ کې راغلی چې دا کور ښاغلی محب د خواښې په نامه دی. دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا ښه وخت.